دا په لغمان کې د ترانسپورت ریاست لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د چارو پرانیسته ده د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا یاد ودانۍ د څه باندې 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اسلامي امارت له داخلي بودیجې څخه جوړیږي په 2 منزله کې جوړیږي او تقریبا څه د پاسه 9 میلیونه افغانۍ مصرف باندې راځي او په 2 منزله کې ده او 14 اداري خونې لري او په یو کال موده کې به ان شاء الله بشپړ کیږي. هم مهاله د دغه ریاست کارکونکي وایي د یادې ودانۍ په جوړېدو سره به یې شته ستونزې حل شي. مخکې دلته د ترانسپورت ریاست لپاره ودانۍ نه وه نو تقریبا په 2 اتاقونو کې دوی خپل روزمره رسمي فعالیتونه ترسره کول. اوس چې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت لخوا بودیجه ځانګړې شوې نو دغه تعمیر جوړېدو سره اداري ودانۍ جوړېدو سره به تر ډیره د ترانسپورت ریاست کارکونکو مشکلات حل شي. زمونږ د ودانۍ جوړېدو نه مخکې مونږ د ترانسپورت ودانۍ سم ودانۍ نه لرله. مونږ د اداري کارونو په ترسره کولو کې له مشکلات سره مخ وو. انشاءالله دا ودانۍ جوړېدو سره به زمونږ به پوره اداري خونې ولرو چې دې سره به ولس ته په د ترانسپورت برخه کې مونږ لا زیات خدمات وړاندې کوو. په ورته وخت کې د دې ولایت والي وایي ولایتي اداره ژمنه ده چې په دغه ولایت کې پراختیایي کارونه ډیر کړي او د ادارو لپاره ودانۍ ورغوي. لکه څنګه موږ او تاسو شاهدان یو چې هر هفته بلکې هر ورځ به وایم چې موږ الحمدلله لغمان ولایت کې افتتاح دی بیا ودانولو عمل منفعه کارونو افتتاحګانې لرو. لکه دغه اوس د ترانسپورت ودانۍ د الحمدلله څه کم 10 میلیونه یعنی 9 میلیونه شاوخوا دې باندې د خپل وزارت لخوا نه بودیجه ورته منظوره شوې ده. د یادونه ده چې د ترانسپورت ریاست لپاره ودانۍ داسې مهال جوړیږي چې مخکې د ودانۍ او اداري خونو د نشتون له امله یې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کېدې.